بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، زه راغلی یم ګل آباد ته د کارپوریشن 1 NC3 علاقه ده. د دې چې کوم محرومیانې دي، د دې چې کوم مسایل دي، د دې باره کې مکمل تفصیل سره خبره کولو دپاره NP سره تعلق ساتي. سلمان خان صاحب الیکشن یې کړی دی د چیرمین، نو هغې سره خبره کو د دې مکمل مسایل باره کې معلومات نه اخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب، اول خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې دومره قیمتي وخت مو کاږلو موږ له راغی. ډېره مننه ستاسو، شکریه. سلمان خان صاحب دا راته ووایي چې یاره ستاسو سیاسي بیکګراونډ څه دی؟ کله نه سیاست شروع کو، په خاندان کې هم څوک و په سیاست کې که نه خپله چې دی خپل ترو تاسو راپاڅېدی؟ یاره ما خو دا تیر بلدیاتي الیکشن چې کېدو نو دی کې مې حصه واخیسته او خاندان کې هم داسې سیاسي څوک نشته. اولنی ځای پهله ځل تاسو الیکشن پهله ځل بالکل ماشاءالله. دا هم غټه خبره ده چې یاره هغې کې هم تاسو ووټونه واخیسته. دا راته ووایي چې د ستاسو د حلقې د مسایلو باره کې که موږ په ترتیب سره خبره کوو نو دلته د بجلی صورتحال څنګه دی سلمان خان صاحب؟ یاره بجلی صورتحال خو دا دی چې اوس خو لا فلحال جمع شروع شو. دې له مخکې چې اوړی کې دومره کافي بجلی تله نو ګنټه به وه ګنټه به نه وه. هغه حساب اوس هم دی. اوس دا د موسم لا یخ شو خو هغه لوډ شیډینګ اوس هم کېږي، کم شوی نه دی. ګنټه وي ګنټه نه وي. صحیح دی. نو دا خو چونکې د علاقه کاروباري علاقه هم ده، د دې خلکو روزګار به هم پرې متاثر وي. روزګار بیخي ولاړ دی، بس ګنټه بجلی وي ګنټه نه وي. ښه جي. که ټرانسفارمر وغیره خراب شي صوبایي حکومت څه مدد وغیره کوي؟ هېڅ هم نشته. بټ چې ټرانسفارمر خراب شي داسې کوو چې زموږ څه وس کېږي موږ یې کوو. که موږ له پاتې شو نو بیا خرچه پرې زیاته راځي، بیا د علاقې په سطح پیسې راغونډې کړو، بس ټرانسفارمر جوړ کړو. ښه جي. د چندو کار دی. چاندو کار دی جي. ټیک شو جي، بالکل صحیح ده. د ګیس صورتحال دلته څنګه دی؟ یاره د ګیس خو بیخي په نیش حساب دی. او جي بیخي شته نه. اوس خو دا جمع شو اوړي کې نه، اوس خو جمع شو سو بیخي نشته. او راتلونکي ټایم خو یې نور هم سخت ویلی دی. پارتي کې دا مسله ده خو دلته ډېره زیاته ده زموږ په دې NC کې. حالانکې دا شهري علاقه شهري آبادي ده. د صفا اوبو څه صورتحال شته دی دلته؟ یاره صفا اوبو سیسټم ګډوډ دی. زه به مثال تاسو ته بیا وښیم ټویل کم چې مین پیپونه دي په واڼو کې راغلي دي. جی بالکل. نو دا خو زموږ ګوري فخر مقام دی که نه؟ زموږ چې کوم انجینران دي هغه به مطلب دا دی بهر ملکونو کې ناظرین که تاسو ځئ او سودا اخلی نو هلته یو تهذیب ګڼلی کېږي دا چې کوم ځای کې تاسو له دانونه چیني درکوي هلته صابون داسې څیز چې کوم کې سمیل وي، داسې څیز چې کوم هغه تضاد وي په هغې کې، هغه څیز په هغه څیز کې نه، هغه شاپر کې تاسو نه درکوي. که هغه یو څیز یې که دوه تاسو له به شاپر ډبل درکوي بل به درکوي او هغه به ترېنه بیل ساتي. د ویڼو به او دغه چې دی نکاسې او د صفا اوبو د دې پیپونو به ډېره غټه فاصلې که یو د روډ یو غاړې ته لختي وي نو روډ بل غاړې ته به چې دی نو پایپ لاین تېرېږي. دا زموږ الله کرم دی چې زموږ پاکستان کې انجینرانو ټولو ډېر ښکلی تعلیم یې دی، خو تعلیم سره دا زبردست یو ټریننګ دی. که دې فرض که یو نقشه پاس کوي یم یا جوړوي یم او زموږ د دلته ادارو ته بیا زما ډبل سلوټ چې هغه داسې نقشې پاس کوي او داسې دې علاقو ته داسې طریقې سره پرېږدي چې د لختي د پاسه یا لختي کې دننه او یا لختي نخي طرف ته ګز طرف ته دا به چې دی نو د اوبو پیپ ځي. نو هغې سره به ظاهره خبره بیماریان هم ستاسو بیماریان هم بالکل سیوا دي ته علاقې په سطح خو بس څه کې مجبوري ده. نو صوبایي حکومت لکه د دې زموږ MPH دی ته PTI دی نو چا په دوربین کې هم د دې د 4.5 کال شو بیخي غیب دی. MNM د PTI دی نو هېڅ پته یې نه لګي. بس مخکې بیا الیکشن دی بیا به یې نه خو د 4.5 کالو کې چا ونه لیدلو. لکه ستاسو ترېنه ګیلې شته دی د بالکل. زموږ په دې NC کې خو ډېر مشکلات دي. خوا د بجلی وي، د ګیس وي، کو د ټویل مسله وي، جنازګاه شوه نشته دلته. نو دلته ډېرې غټې مسلې دي. ٹھیک جی بالکل صحیح ده. د روډ صورتحال او د فرش بندي صورتحال دلته څنګه دی؟ یاره بس اوس دا مین روډ دی ګل آباد له چې رادن نشي دا روډ اوس واچولو دی بلدیاتي الیکشن نه یو میاشت نیمه مخکې. ٹھیک شو. ارزي خلکو له صرف سترګې تورې کې نور په دننه کوڅو کې چې دی مکه کچې مسله د روډ نشته، باران چوش اوبه ولاړې وي
ٹھیک جی نکاسي مسله شته ده خای نکاسي مسله نکاسي شته ده بالکل باران چوشي نو بس اواني وبم شو ده باران وبم شنو هغه علاقه کې ډېر زیات ولاړی صحیح ده جی بالکل صحیح ده د صحت په بابت سره دلته سره ډسپنسري وغیرہ نه هیڅ سم زموږ پنسي کې نشته خای او جی ساسو انسي کې نشته د صفای صورتحال څنګه دی جی یره صفای صورتحال خدا دې چې مثال دبليو اس پی ولا د بارن کې راځي په خپل ترو د سینه راځي خجی هغه ډیلی کار نشته ډیلی کار نشته چې مثال ګن جمع شیرینګ ورته ګرا شوې سي او خپل ذاتی د سینه راځي چې نور په انسي کې څنګه دغه هغه دلته نشته صحیح ده جی د صفا وبو دلته تاسو ویل چې ټیوبل وغیرہ داسې نشته دي داسې شته خو لکه هغه سیستم یې داسې ګډوډ دی سیستم یې ګډوډ دی ټیک جی مین پیپونه په وانه کې راغلي دي نو سوانه وبم په کې ځینې ټیم کې شي بیماریان هم ډېر زیاتې دي بیماریان هم بالکل سیوا کېږي د سرکاري وړو دلته صورتحال څنګه دی جی یاره سرکاري وړو خدا حساب دی چې زمونږ په د مثال لا خټک چوک کې دی دیږي ته اوسه پورې یو ګاډی نه دی راغلی مثال فرض کړ دلته غټ ګاډی نشي راتلی واړه ګاډي هم چانه دی رالیږلي مثال راشي بس په د رزاق روډ ولاړي بالکل اصل د خلک روړو مالته لځي خاجي سرکاري وړو دغه لکه د هر چا ترسیل ورده نشته د مخصوص زیونه دی هغه ته ودرېږي جی بس په مین روډ باندې ٹھیک شو جی بالکل صحیح ده د تعلیم باره کې راته وایي چې دلته د الکانو سکول جنکو سکول پرایمري میډل هاي صد صورتحال دي یاره زموږ پنسي کو خو د جنکو سکول شته او د الکانو نشته خاجي د الکانو نشته جی ٹھیک شو جی او سم میډل وغیرہ خو بیا او بار دی بیا په روډ باندې شته دی خاجي جی خو زموږ پنسي کې نشته تاسو انسي کې نشته دی ټیک شو جی دا تعلیم باره کې دا چې صوبایي حکومت چونکې دا بار بار د دې خبرې داوا هم کوي چې لکه مونږ چې دی نو تعلیم صحت دا چې دی نو دا کور کور ته برسو هر ځای ته برسو دې کې کم از کم لوګون ته د خلکو له ریلیف ورکول پکار دي چې د دې په بابت سره چې دی نو دې ته لوګون ته ریلیف ملو شي د کارپوریشن ون کم داسې مسایل تاسو نور ښکاري چې هغه ډېر زیات ضروري دي او حل کولو لپاره انتهایی اهم دي یاره مین مشکلات خدا دي چې تنکاسي غټه مسله ده دلته ٹھیک جی او ګیس مسله ده بجلی مسله ده صحیح ده او بس دا غټه مسلې هم ده دي دا غټه مسله جی نن سباني د سیاسي صورتحال باره کې څه خیال لري نو بس دا حکومت خدا رسول نیم کالو شو او صبر خو لکه زمونږ موجوده چې کوم ام پی ایم نه د مو خودلته ونه نیدلو نه لکه د چامړي ژوندې لرا غونسه شو نه لکه مثال ته دی لکه ول اوټ ور کړ خلیډي اغسته خپ اوټونو باندې پاس شوی خو دی لکه ته هغه دغه مسائل نقل چې کم پکې دي نو تاسو روان الیکشن کې صوبایي حکومت څه خیال دی چې وبګټي کې وبنګټي یا میجورټي سره یا کم سره ان شاء الله زمونږ نېشنل پارټي خو خپل لزل کوي او ان شاء الله را روان زل امید دي چې خو کې دي حکومت هم ان شاء الله زمونږ ټیک شو جی جی ډیره مننه تاسو سلمان خان سي ډیره مننه تاسو شکریا ثانک یو سو مچ ناظرین دا سلمان خان صاحب د ګلاباد کارپوریشن 1 ان سی 3 ان پی سره د دې تعلق ته د صفای باره کې او د چې کوم د صفا او بو باره کې د انعکاسې باره کې د دې صورتحال د قانون او د کلو مختلف وي کلو کې بیل صاحب وي صفای ډیر زیات ضروری وي خداغي لغون ته کولو میدان یغه کې بیان گزاره کیږي خارجي چې دی هغه ډیر زیات بدل نیچر بدل وي هغه کې چې کله په کوڅه کې پروت نو ماغه کوڅې نه په 15 منټ کې دنه هغه واپس وینو ته لاړ شي وینو نه چې دی دغه کېږي نو دلته صفای نوعیت بدلی د انعکاسي نوعیت بالکل بدلی چې الته کې بند کوڅې وي پاغه کې چې د انعکاسي هغه طریقې کار په یو میچور طریقې سره دا جوړ نشي نو هغه بیا کیسه دا غزي خراب شي دا یو سیز زما بیا ریکوست چې د وینو د پاسه چې کوم دی د اوبو پیپ دا بالکل ناجایز ده ډیره ناجایز ده دغه وجه دا د 24 غنټې په دې کې روانې نه وي په دې کې چې سټي موبر روانې وي هغه وینې او به ټیک دا هغه په دې کې نه راځي خو چې څنګه د اوبو بند شي د ټیوبل بند شي او دا پیپ چې دی دا هغه اوبو نه خالی شي دا خلک ته نوبه دغه کې نو دی خالی کې به
عمده د ویڼو نو بزي او بیا چې سټیم څوک په کور دا نلکه کولاوي نو داغه په جګ کې په ګلاس کې په کټوي کې په ټینکې کې عمده کې ویڼې اوبه بزي داغې نه به بیماریانې جوړیږي نو جو کم از کم د دې خبرې لغونته خیال ضرور ساتل پکار دي چې ویڼې کې یا ویڼې د پاسه چې د پیپ جوړول دا د کم از کم بند شي اجازه غواړو ډېر مننه السلام علیکم